ډیرو ګرانو نازولو ماشومانو سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسئ. زه پوهیږم چې تاسو بیا په تمه ناست یئ خپلو تلویزیونو ته چې ما تاسو ته نوې قصه راوړې وي. همداسې ده؟ هو آفرین، همداسې ده. خدای دې وکړي چې د خپلو خویندو ورونو سره یو ځای ډیر په خوشحالۍ ناست وئ او ما تاسو ته همداسې خبر ده، ما تاسو ته نوې قصه راوړې د ښکلو تصویرو سره. ډیره ښکلې قصه ده او د تاسو به ډیره خوښه شي. د دې قصې نوم دی اجمل او ټپي مرغۍ. ځینې خلک په پښتو کې ورته چوغکه وایي او ځینې خلک ورته مرغۍ وایي. هر شی چې تاسو خوښ وي هماغسې یې ووایئ. اجمل او ټپي مرغۍ. دا قصه په خپل اجمل تاسو ته کړي، نو زه یې درته لولم. اصلا دا قصه څوک کوي؟ اجمل تاسو ته کوي. په دغه تصویر کې وګورئ دغه ښایسته هلک چې څومره ښه پاکې جامې دي، ښکلی مخ او ښکلي ویښتان یې دي، اجمل نومیږي. نو اوس به یې ولولم چې اجمل څه ویلي. یوه ورځ څاڅکی څاڅکی باران وریده. د شیشې تر شا مې کتل چې یوه وړه مرغۍ غواړي ځان پټ کړي، خو هر څو چې دې خوا او ها خوا ګوري ځای نشي موندلی. وی بیچارهګۍ، دا ولې ځای ګوري ولې نه الوځي؟ ګرانو ماشومانو تاسو سوچ وکړئ چې دا مرغۍ ولې ځای ګوري چې پکې پټه شي، د بارانه پټه شي، او ولې نه الوځي؟ زه به یې نوره قصه تاسو ته ولولم چې اجمل څه ویلي. زه ورو ورو ورغلم او له شا له لوري مې ونیوه چې پیشو یې ونه خوري. څومره ښه څومره هوښیار هلک دی. کله چې مرغۍ نه الوځي خو حتما پیشو راځي وخوري او دی ورغلی د شا له لوري یې نیولي چې پیشو یې ونه خوري. ښه وګورو چې نور څه شوي. کتل مې چې پښه یې ټپي ده ځکه هغه نشي الوتی. وی بیچارهګۍ، د دې خو پښه ټپي ده ځکه نشي الوتی. ښه وبلونو چې نور څه شوي. ما هغه کوټې ته ځان سره راوړه تر څو توده شي. په پښه مې ورته ملهم وواهه، دانه او اوبه مې هم ورکړل. ښه دا اجمل خو ډېر ښه هلک دی، ډېر ښه هلک دی. وګورئ چې څومره د مرغۍ غم یې خوړلی. دا بیچاره مرغۍ، دا وړه مرغۍ، نو پښه یې ټپي ده نشي الوتی. ده ورته دانه ورکړي، اوبه یې ورکړي او کوټې ته یې راوستلي چې توده شي. ښه نور به ولولو چې نور څه شوي. تاسو په دې تصویر کې ګورئ چې اجمل مرغۍ د ځان سره کوټې ته راوستې او په هغه لومړي تصویر کې د کړکۍ تر شا یې ورته کتل. ښه اوس ورته وګورئ چې دی ورغلی نیولې یې ده او بیا یې کوټې ته راوستلې یې ده. څومره ښکلي تصویرونه یې دي، څومره ښکلي عکسونه یې دي. دې تصویر کې ګورئ دغه کوچنۍ نجلۍ څوک ده. اوس به یې ولولو، اوس به په ټولو خبرو پوه شو. زما کوچنۍ خور غوټۍ رانه وغوښتل چې دا مرغۍ قفس کې واچوه تر څو دا ورسره لوبې وکړي. ښه دا کوچنۍ نجلۍ د ده خور ده. او څه یې ترې غوښتي ماشومانو؟ څه یې ترې غوښتي ګرانو ماشومانو؟ ترې غوښتي دي چې دا مرغۍ په قفس کې واچوه چې دا ورسره لوبې وکړي. ښه دا نو ښه کار دی. تاسو په نظر دا ښه کار دی چې موږ تاسې یوه مرغۍ په قفس کې واچوو او لوبې ورسره وکړو؟ ښه
زه خو یې تاسو غږونه نه اورم، خو اوس به نوره قصه درته وکړم چې معلومه شي چې دا ښه کار دی که نه دی. نور به وګورو چې اجمل بیا څه وایي. اجمل وایي زه هم ورته ډېر خوشحاله وم او نه مې غوښتل چې هغه له ځانه لرې کړم. ناڅاپي زما مور کوټې ته ننوته. ښه دغه ښځه ګورئ، دلته په دې تصویر کې ګورئ، دا د اجمل مور ده. ناڅاپي زما مور کوټې ته ننوته او ویې ویل څه کوئ بچیانو، مرغۍ مه ځوروئ. دا یې مور ورته ویلي. ښه زه به نور ولولم چې بیا څه شوي. ما او زما خور مور ته وویل مورې خیر دی مور جانې، اجازه راکړه چې دا مرغۍ خپل کور کې وساتو او ښکلي قفس کې یې واچوو. خو مور راته وویل نه بچیانو، دا مرغۍ آزاده کړئ چې خپلې ځالې ته خپلې مور ته ولاړه شي. د الوتونکو آزارول او بندي کول ښه کار نه دی او ګناه ده. سوچ وکړئ که تاسې څوک له ما جلا کړي، که مو په هر څومره ښکلي کور کې هم وساتي، نو تاسې به ځورېږئ او زه او ټوله کورنۍ به در یادېږو. ښه دای مور ورته دا خبرې کړي، څومره ښې خبرې یې کړي، دا خو رښتیا ده. نو کله چې یو څوک د خپلې کورنۍ نه خپلې مور نه بیل شي، بیل ځای کې وساتل شي، چې هر څومره ښکلی ځای وي هغه د انسان نه خوښېږي، نو مرغۍ خو هم یو زنده جان ده، هغه هم خفه کېږي، هغه هم ځورېږي او موږ دا حق نه لرو چې هغه بندي کړو. ګورئ چې نور یې څه ورته ویلي د دی مور جانې، دا هم تاسو په شان یو ژوندی موجود ده چې خپله ازادي او کورنۍ پرې ګرانه ده. ښه یې ویلي، نو دا خو یې ډېرې ښې خبرې کړي. اوس به ولولو چې نور څه شوي. اجمل نور څه ویلي. ما او خپل خور غوټۍ د مور د خبرو له اورېدو وروسته له خپل تصمیم څخه پښیمانه شو او سمدستي د کور حویلۍ ته ولاړو او مرغۍ مو خوشې کړه. ښه ګرانو ماشومانو وګورئ په دې تصویر کې مرغۍ راوستلې د کور په انګړ کې، د کور په حویلۍ کې غواړي چې خوش یې کړي او مرغۍ هم ډېره خوشحاله معلومیږي. اوس به یې ولولم چې بیا څه شوي. مرغۍ ډېره په خوشحالۍ والوته. زه هم خوشحاله وم چې له یوه ټپي مرغۍ سره مې مرسته وکړه تر څو جوړه شي او والوځي. رښتیا چې ازادي د الله لوی نعمت دی. ډېر ښه ډېر ښه، دا اجمل خو ډېر لایق او ډېر پوه هلک و، ډېر پوه هلک و. کله چې مور ورته غږېدلې بیا یې نو نه دي ژړلي چې نه زه دا مرغۍ ساتم، نه یې خور ژړلي نه ده ژړلي او نه یې ټینګار کړی چې موږ دا مرغۍ ساتو، په قفس کې یې اچوو. او مرغۍ یې په بیړه وړې ده حویلۍ ته، انګړ ته، هلته یې خوشې کړي او مرغۍ هم په خوشحالۍ تللې خپلې ځالې ته، ځکه اوس یې پښه نو جوړه ده، نه ده ټپي. ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې دا قصه مو هم خوښه شوې وي او تاسو هم هیڅکله دا کار ونه کړئ چې الوتونکي په قفس کې واچوئ او دا ډېره ګناه لري، دا ښه کار نه دی. نو اوس به زه د پوښتنو برخه رسېدلې، زه در ځینې پوښتنې وکړم او تاسو به یې ځوابونه د کور مشرانو ته ورکړئ، ځکه زه یې تاسو ښکلي غږونه نشم اورېدی. نو تاسو خو د کورنۍ مشرانو ته، پلارجان، مورجان، هر څوک چې دي دغه ځوابونه ورته ووایئ. لومړی پوښتنه: اجمل د کړکۍ د ښیښې تر شا څه ولیدل؟ دوهمه پوښتنه: وړه مرغۍ یا وړه چوغکه ولې پریشانه وه؟ ما تاسو ته ووایي چې اجمل تاسو ته قصه وکړه چې مرغۍ ایخوا دیخوا کتل او ځای نشوی موندلی، نو ولې ورخطا وه؟
درېمه پوښتنه: اجمل څرنګه مرسته ورسره وکړه؟ څلورمه پوښتنه: غوټۍ د اجمل خور څه غوښتل؟ پنځمه پوښتنه: د اجمل او غوټۍ مور دوی ته څه وویل؟ شپږمه پوښتنه: تاسو له دې کیسې نه څه زده کړل؟ هغه ډېره مهمه پوښتنه همدا آخري پوښتنه ده چې تاسو له دې قصې څه زده کړل؟ حتما به تاسو ووایئ چې څه م زده کړل. ما تاسو ته څو ځله تکرار کړل. نور نو مو وخت پوره دی. تر بلې قصې مو الله مل شه. بلې قصې ته په تمه اوسئ. د خدای په امان.